مونږه د اټوخیل شاهین چې کوم کپتان هم دی او سپانسر هم دی او فیصل بھائی په دې ټورنمنټ کې هغه موږ سره ډېر زیات هیلپ هم کړی موږ چې کله لومړی سټیپ واخیسته نو دوی چې وروره موږ سره څنګ په څنګ ولاړ دي چې فیصل بھائی ته موږ خواست کوو چې راشي او د امین لانا خپل کټ او واخلي او خپلو پلیرانو ته دلته واچي بیا به هغه له موږ یوه جنډه ورکوي او ماشوم به دې مخکې هغه لپاره موږ یوه جنډه هم جوړه کړې ده داسې په مزه مزه به ټول تاویږو په بورډۍ باندې انشاءالله بیا په وکټ نه راځو که خیري نو او فیصل ته موږ خواست کوو چې راشي کلیپینګ کوئ یو بل له یو شټ ورته کولاوئ هغه ورکوئ او نور ورکوئ او شټونه ورک نه کوي مهرباني وکړئ خپل خپل شټ خپل څیز ځان سره په خپله وساتو دا فیصل اټوخیل شاهین په رښتینې شاهین دی مرغۍ پرې جوړ کړی دی او یو بل سپانسر چې کوم دی موږ سره مدثر شهزاد اټوخیل بلاستر هغه ته موږ خواست کوو چې راشي او د اسماعیل د لاسه نه خپل کټ وصول کړي د دې نه پس چې کوم دی او مدثر به خپلو کلاړیانو ته کټ واچوه دې کې به جنډه هم ورکوو انشاءالله ټول سیسټم به کوو او موږ یو بل سپانسر او کپتان چې کوم دی عبید بھائی ته خواست کوو چې راشي هغه خپل کټ د وحید د لاسه نه وشوي وحید پلارکلی په خیرالي وایي په ټورنمنټ کې وحید دپاره د کلیپینګ وکوي زما ډېر ښه ملګری دی راشه او ملګرو کټ یو شی خراب نه کوي انشاءالله دا موږ هر یو پلیر دپاره په دې باندې 2,71,000 روپۍ خرچه راغلې ده که قسم درته پرې وکړم هم د دې نه ورته زیاتې راغلي او کمې به پرې نه راغلي انشاءالله او بل کوم چې کپتان دی اټوخیل سټار عبید دې راشي خپل کټ دې وصول کړي یاره زما ټولو سپانسرانو موږ چې څومره شکریا ادا کړو کمه ده ځکه چې په موږ باندې اعتماد کړی دی او په موږ باندې دا لیګ ځان له زما لیګ هم نه دی دا ټول اټوخیل قوم لیګ دی ارشد ته خواست کوو چې راشي د امین لا د لاسه نه خپل کټ وصول کړي ارشد بھائی بل څوک دی ډېره مننه ارشد بھائی کلاړیانو ته کټ واچوو چې به انشاءالله یو ګیدرینګ وکړي چې د زرشاد د لاسه نه خپل کټ وصول کړي زرشاد راشه بخشاد ته خپل کټ ورکړه بخشاد بھائی دي د زرشاد د لاسه نه خپل کټ وصول کړي اټوخیل زلمي حبیب الله اټوخیل مارخور حبیب الله دې راشي او د عمر حمان د لاسه نه خپل کټ وصول کړي عمر حمان بھائی ته خواست کوو چې راشي ته ولې لرې ولاړ یار حبیب الله مارخور ماشاءالله ډېر یو سړي دي د دې نه پس اټوخیل ټایګر ساحل خان دې راشي او د اسماعیل خپل پلار د لاسه نه خپل کټ وصول کړي کلیپینګ به وکړي خوند داسې کوي چې پلار ورته په خپله لاسه کټ ورکوي او د خپل زوی سپورټسمیني او خپله دغه کوي ډېره مننه او د دې نه پس چې کوم دی په دې اټوخیل کې چې موږ سره په دې ټورنمنټ کې موږ سره ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي دي ایاد بھائی ته موږ خواست کوو چې راشي او د اسماعیل د لاسه نه خپل کټ وصول کړي ایاد بھائی دا کلیپینګ ځکه وکړئ چې ډېر وخت پس د جیل نه راغلی دی او کرکټو ته راوتی دی تصویران کوئ ټول په ټورنمنټ کې موږ سره هر چا منډه والې ده او ترلې هم کړې ده خو یو کس داسې دی چې د هغه دغه د چا نوم کمې دي لیس خان پته نه لګي نه دی راغلی که څه وجه ده اټوخیل برادر ټیم کپتان ابرار دې راشي او د وحید د لاسه نه خپل کټ وصول کړي دا د لیس خان ټیم کپتان هم دی ورور هم دی د اټوخیل د اجي لیس خان پم پمم کې دس کې پورا تعاون موږ سره کړی دی انشاءالله موږ د هغوی ډېره شکریا ادا کوو دې لیګ کې په ښه نظر کتلي او یو بل ټیم داسې دی چې ډېر خطرناک دی اټوخیل شمنور احد دې راشي احد شمنور د شمنور نظماسي یې رکي پته نه دا شی ونه ګټي چاته د دې نه پس چې کوم دی موسی بھائی ته مو خواست کوم چې سټیج ته راشي موسی بھائی
اټوخیل کینګ فوجي خان فوجي دی راشي او د موسی استاد د لاس سره خپل کټ وصول کی څوک یې نه دی راغلی روان دي داغه څه مصروفیات دي عبد الله داغه کې تاسو ته کټه واله شو ان شاء الله ته ټول پلان ته ودا کټ ورکی صحیح ضرورت او د دې نه پس چې کوم دی یو بل کټ اټوخیل نایټرایډر روح الله دی راشي او رمضان دی راشي دواړه راشه خپل کټ وصول یو بل له ورکه کټ دواړه شریک یوازې کټ ختم شو خلق هغه جذبه نشته